حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، یو ډله چې د بریولیانو په نامه باندې مسما ده، سرچینه یې هندوستان دی، خو په پاکستان کې هم په اکثریت سره ډیر بریولیان دي. خپل ټیویان لري، خپلې مدرسې دي، خپل جماعتونه یې دي. دا د احمد رضا خان بریولي ډله د هغه ته منسوب دي. احمد رضا خان بریولي تاریخ په پرېږدو چې په څه وخت کې پیدا سوی دی، په څه وخت کې مړ سوی دی، خو د دې ډلې عقاید به درته وړاندې کړو. دا چې زما په ټوله کتابخانه کې ما د بریولیانو کتابونه نه پرېښول، نه مې وه. د سلفیانو یو کتاب لرم، فتاوی دین الخالص، یو وخت یو چا په تحفه کې راته راوړله. یو چا ته په تحفه کې ورکول سوی و، هغه ما ته راک. نو زه یې دا د کتابو لاندې کښېږدم، کله کله مې سودا سي چې د دې عقیدې وګورم، د دې معلومات ځانته وکړم. چې اول ورزکډه رالمه، زما یو شاګرد د کتابونو سره سمول او فتاوی ته ډېر ښه معتبره یې شمال دا راښکته که په دې نه یم خبر، دا د چا فتاویاوې دي، دا اولیا نه یم په خبر، مال دا د سلفیانو دي. نو د بریولیانو کتابونه نه وه راسره، خو داسې ګنګوسي و اوازې زما تر غوږو راورسېدلې چې یو ګروپ جوړ سوی دی مدینة العلم په نامه باندې. کملا دي، کامي دي، هر څوک چې دی نه پېژنم، خبره یې کړې ول دا دیوبندي مولوي صاحب بریولی دی. څه وخت مخکې محمد طاهر دی که محمد طیب پنجپیري دا خبره کړې چې د بریولی دی. نو پر بریولیانو باندې بعضې بیانونه ما کړي دي، خو اوس پې څه وضاحت ورکړم، د بریولیت عقیدې ته به وضاحت ورکړم، بیا تاسو فیصله وکړئ چې زه بریولی یم که نه یم. د بریولیانو یوه عقیده دا ده چې دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک حاضر و ناظر بولي، لکه الله جل جلاله چې حاضر او ناظر دی. ناظر معنا کتونکی، الله هر څوک ویني. حاضر معنا حاضر هر ځای ستا. نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه الله دی ستا په هر څه باندې خبر دی. د الله جل جلاله مقام او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته ورکوي. دا عقیده د کفر ده. دومه عقیده د دوی دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د الله له نوره پیدا دی، له بشریت څخه انکار کوي، حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک بشر لیس کالبشر، بشر دی نه دی، دی بشر نه دی لکه موږ، خو په بشر کې افضل مخلوقاتو دی، مخلوق دی خو افضل د مخلوقاتو دی. بریولیان د الله نور بولي، وایي دا د الله له نور پیدا دی، مخلوق یې بولي لا نه. نو چې مخلوق یې نه بولي، خو د الله سره شریک ونیوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک مخلوق دی، خو مور یې معلومه ده، پلار یې معلوم دی، نیکه یې معلوم دی، خوراک و څښاک یې کوه. قرآن شاهد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هغه بشر دی. الله وایي موږ ستاسو له جنس نبي در استولی دی. نو موږ دوی خو بشر یو، جسم لرو، داسې لاسونه و پښې لرو. دوم عقیده د دوی دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خالص نور بولي، بشر نه بولي. دا عقیده هم د کفر ده. نور خو نو د دوی اعمال به تاسو در معلومیږي چې پر زیارتو باندې طوافونه کوي، سجدې ورته کوي. واقعیت بل کال چې زه عمرې ته تلمه، لا ورته ورغلم د عطا صاحب زیارت ته، ښکاره مې ولیدل چې خلکو سجدې ورته کولې. دغه رنګه په کراچۍ کې چې ما مریضان به ولي و، شاګردانو به وتم د عبدالشاه غازي زیارت ته، هلته دغه ډول کیسه وه. خو زه له دې زیارته را وګرځېدلم، بیا شاګرد راته وویل د کشتم خلیفه صاحب مبارک سپین ږیری عالم و، ډېر مبارک خلیفه و، تقریبا اکثره خلک مې پېژني. ول هغه چې به رالې پر ځای مې دعا کوله. نو زه هم ورغلم، پر هغه ځای مې دعا وکوله، ځینې رخصت شوم. دا خبرې زه له ځانه نه درته کوم، نه هوایي درته ګډ یم. تر اوسه مې د بریولیانو کتابونه نه درلود، اوس مجبوره شوم چې پیدا یې کړم، د دې عقیده تاسو ته وړاندې کړم. دا د بریولیانو یو کتاب دی، فتاوی بریل شریف په نامه باندې دی. فتاوی بریل صفحه 132 سوال سوی دی. سوال امتیاز احمد دراجه کړی دی. جواب دی داسې ورکړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر و ناظر هي، حاضر او ناظر دی. پر دې باندې دی د خپل ځان څخه دلایل وایي، حقیقتا هغه دلایل د دې نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دی حاضر او ناظر سي.
هغه جواب چا ورکړی دی؟ محمد مظفر حسین قادري رضوي، مرکزي دارالابتاء، سنه 1421 د شعبان المعظم 25 تاریخ باندې دغه فتوا دی صادره کړې ده. فتاوای بریل صفحه 115. او دغه رنګه په دغه فتوا کې له دې پوښتنه شوې ده چې له دیوبندیانو سره نکاح څنګه ده. دوی ورته ویلي چې دیوبندیان کافران مشرکان دي، نکاح نه دروا. دغه رنګه نو ډېرې داسې ګستاخي یې کړي دي د علماو د شیخانو مبارکانو په حق کې چې هغه د ویلو نه دي. دغه خبرې که څوک شک ویني د دې فتاوا د فتاوای بریل په نامه باندې صفحه 122 115. او دغه رنګه فتاوای روضیه نو دا چې په ما پسې بعضې خلکو دا خبرې کړي دي چې دی بریولی دي، نو زه مجبور اوسم چې د دې کتابونه پیدا کړم او د دې عقیده لڅه کړم. بل ظاهري علامې دغه د شنې ننګوټې تړي دي، دا لمانځه څخه په زور اواز باندې درود وایي، له اذانه څخه وروسته او مخکې په زوره درود وایي. دا ډله په افغانستان کې تر اوسه پورې الحمدلله نشته. دا که اوس له دې بعده پیدا سوه، الله جل جلاله دې مخنیوی وکړي، ځکه افغانستان کې چې انقلاب رالی پنجپریانو وهابیانو هم لاس ور واچوي او بریولیان به لازم لاس ور واچوي. خو موږ کلکه دفاع د خپل ملک کوو. کار وخت پیدا سوله عقاید به هم نور خلکو ته وړاندې کړو او پاته هغه خلک چې په ما پسې دغه اوازې ګډوي هغو خلکو ته زه یوه خبر کوم. ما خو د سلفیانو تاریخ او د دې عقاید بیان کړي دي، د وهابیانو د مې بیان کړي دي، د پنجپریانو د مې بیان کړي دي، د بریولیانو د مې دغه درته بیان کړل چې د دې عقاید د کفر دي. نو که زه بریولی و بیا مې نو دوی ته د دې عقایدو ته ولې د کفر عقاید ویل، نو خو بیا به مې د دوی صفت کړی وی. او بل زه تاسو ته دا وایم چې یو بریولی به ما ته پر مخ ته مځکې نه راوښی چې هغه دې پر ځان د دیوبندي نوم ایښی، ځکه هغه دیوبندیان کافران مشرکان بولي. زه څنګه بریولی یم چې د دیوبندي نوم مې پر ځان ایښی دی؟ دا خبرې په ما پسې هغه علما کوي چې د دوی یوه خوږ ځایو ته ما ګوته وروړه. دوی په اصل کې پنجپریان دي. ګوره پنجپریان په دیوبند کې یو ډله پیدا سوه. دیوبند یو مدرسه ده په هندوستان کې. ښو مبارکو علماو د هغې بنیاد ایښی دی. خو په وروسته کې بعضې ملایانې د عربو څخه متاثره سول یا د عرب روپۍ ورته رالې، لکه په پېښور کې غلام خان و محمد طاهر پنجپری و بعضې داسې طبقې کې پیدا سوې، ډلې کې پیدا سوې چې هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک داسې په قبر کې مړ دی لکه دا نور مړي. او زموږ د اهل سنت والجماعت او د دیوبند عقیده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک او ټول انبیا په قبر کې هغه حیات الانبیا دا یو مسلمه مسله ده، په دې باندې مستاف سر نه خلاصېږي. حیات الانبیا دا یو غټه عقیده ده چې انبیا علیهم السلام په قبرو کې ژوندي دي، لکه څنګه شهدا ژوندي دي، دوی هم دا رنګه ژوندي دي. دغسې نو پنجپریان چې دي د دې زیارتو و د دې خوردو د تبرکاتو سره ډېر وران دي او ډېرو سره خلاف دي. نو دوی چې از ما بیانونه واوري باره زور ورکړي، نو بل نوم یې نه پر ما باندې د بریولیت نوم کښېږدي. زه له دوی څخه دا یوه ارزو خاصو کومه چې دوی دې وهابیت و پنجپریت و بریولیت درې سره تعریف کړي خلکو ته. زه خو دیوبندي مولوي دا وایم چې زه حنفي مذهبه یم او مسلک مې د دیوبند دی، په طریقت کې د نقشبندي و د قادري مرید یم او د خلافت اذن و اجازه راته کول شوې ده چې یو بل څوک مرید جوړ کړم د ځان. خو دا مې عقیده ده بار هم وایم، پنجپریان سلفیان بریولیان دا ناحقه ډلې دي، ګمراه ډلې دي، ځانونه ځینې وساتئ. دوی دې د یوه خبر ته خوله راوباسي چې پنجپریان ګمراهان دي، وهابیان ګمراهان دي او بریولیان ګمراهان دي. باره بیا له دوی څه موږ ګیله نه کوو. او که دوی په پراړه کې اوبه بیایي له خلکو سره خلک خطا باسي د حنفیت په نامه باندې، بیا دې نو پر موږ باندې ناحق نومان نه ږدي. موږ الحمدلله خلکو ته معلوم یې هغه خلک چې په طریقت کې دي هغه موږ پېژني. د جلده کاغذ مبارک معلوم او معروف شخصیت دی چې تاسې پوښتنه ځینې وکړئ چې دیوبندي مولوي صاحب د نانا هغه وراره دا څنګه شخصیت دی، خپله به هغه زما بیان درته وکړي. په بلوچستان کې د کشتم خلیفه صاحب مبارک چې وفات شو پر ځای جانشین کوم خلیفه صاحب مبارک چې ناست دي د هغه څه ورڅه پوښتنه وکړي. او دغه رنګه په بلوچستان کې
په کوچلا کې حاجي عبدالصمد هغه صاحب مبارک چې خلیفه دی د پیر سباق صاحب له هغه څه پوښتنه وکړي، او دغه رنګه په کراچۍ کې شیخ پهلوان صاحب مبارک له هغه څه پوښتنه وکړي. دغه رنګه ورسې په قندهار کې د مفتي احمد ضیعي نورزی صاحب څخه پوښتنه وکړي چې دیوبندي مولوي صاحب څنګه څوک دی. دغه رنګه ورسې د جلک هغه صاحب په قلات کې له هغه څه پوښتنه وکړي. هغه څوک چې په طریقت کې وي د امام صاحب مذهبیان وي هغه ما پېژني، هغه ماته عقیده لري، او دغه چې د پنجپریات په نامه باندې یي پنجپریان په اصل کې، خو لیکن د حنفیات په پوښ کې پر خلکو باندې ګورېزي تېروي. د هغو نه ما لار بنده کړې، د هغه هېڅ کله نشي کولی. یو به ما مړ کړي، شهید به مې کړي، بیا به تاسو ته مخ خلاص شي، تر هغه وخته پورې تاسو ته مخ نه خلاصېږي. نو دا نومان چې پر ما باندې ږدي، تر دې پر ځای باندې چې پر ما د بریولیت نوم کښېږدي، راولاړ شئ تاسې د بریولیاتو د پنجپریاتو د سلفیات تعریف خلکو ته وکړئ. زه هغه څوک نه یم چې د محمد بن عبدالوهاب نجدي صفت کوم، نه هغه څوک یم چې د احمد رضا خان بریولي صفت کوم. دغه ملایان چې په ما پسې غږېږي دا هغه خلک دي چې د وهابیانو د مشر د محمد بن عبدالوهاب نجدي صفت کوي. وایي هغه ښه سړی و، د سعودي څخه یې وایي د شرک لمون ټوله که د وهابیانو د مشر بیان صفت راته کوي. زه خو له عربو نه بیرېږم، عرب به نور په ما څه وکړي، خو مړ به مې کړي، شهید به مې کړي، هېڅ مشکل نه لري. بند به مې کړي، وایي عمرې و حج ته مه راځئ، هېڅ مشکل نه لري. زه د ریالو شوقي نه یم، زه خپل مذهب او طریقت خدمت کوم. دوی د ریال په خطر باندې د محمد بن عبدالوهاب نجدي صفتونه کوي. نو دا خلکو په سترګو کې به خود زه ازغه یم، د دې ګورېزي مې خلکو ته وروښولې. نور نو باره ورته اما مه توهینوئ، که مو زه توهینولم الله به مو توهین کړي. نه زه بریولی یم، د بریولیانو څخه پناه غواړم. الله دې مې په ورځ قیامت د بریولیانو په ډله کې نه را حسابي، نه دې مې الله د پنجپیریانو په ډله کې حسابي، نه دې مې الله د سلفیانو په ډله کې حسابي. دوی دې دا یوه خبر وکړي، دغه خلک چې ما ته د بریولیتوب وایي، دغو علماو ته زه وایم د الله په قسم، د الله په قرآن باندې، د الله په نامه درته وایم چې دا یوه خبر ته خوله راوباسئ. زه خو وایم الله دې مې نه په بریولیانو کې، نه په پنجپیریانو کې، نه په وهابیانو کې، نه په سلفیانو کې، نه په شیعیګانو کې، په دا یوه ډله کې دې مې الله نه را حسابي. نه مې په کار دي، نه ښې ډلې دي، نه ښه عقاید دي. الله دې مو ځینې وساتي. دوی دې دا یوه خبر وکړي لکه دیوبندي مولوي صاحب چې وکړل، بیا بیا زه ومنم چې تاسې صحیح ملایان یاست. او که دوی ګورېزي تېروي په بل نامه باندې، ګورېزي دې نو نه تېروي. غدر نو مه کوئ ورته، غدر مه کوئ. غدر چې هر چا کړی دي هغو تاوان لیدلی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.